حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی که چیرته په مخلوق کې چاته د سجدي کولو اجازت وای چې انسان چاته سجده وکړي نو بیا به ښځې ته دا حکم شوی وی چې هغه خپل خاوند ته سجده وکړي. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې په ښځه باندې د خاوند څومره زیات حق دی. نبی علیه السلام فرمایي که چیرته سجده کول د الله نه ما سوا بل چاته جایز وی نو ښځې لره به ما حکم کړی وي ښځو ته چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوئ، لیکن سجده خو بغیر د الله نه بل چاته جایز نه ده. نو ځکه دا حکم نبی علیه السلام نه دی کړی ښځو ته. خو مطلب یې دا دی د حدیث چې د ښځو باندې د خاوند ډېر زیات حق دی. ښځې د کوشش دا وکړي چې خاوند همیشه لپاره خوشحاله وساتي. خاوند سار کور نه وځي، ماښام راځي او د نان نفقې په طرف کې ګرځي او راوړي. ښځه په کور کې د خان په شانتې ناسته وي او خاوند پیسې ګټي، نان نفقه راوړي، ځکه پر خاوند دا لازم ده او راوړي او ښځې د کور کې اچي چې خوره. نو دې وجې نه د خاوند حقوق په ښځه ډېر زیات دي. نو ښځه د کوشش دا کوي چې چیرته هم خپل خاوند خفه نه کړي. هغه کارونه چې په هغې کې د الله د احکامو نه خلاف نه وي، داسې چې د خاوند خدای مکړه داسې مطالبه وکړي چې په هغې کې الله ناراضه کېږي، د الله پیغمبر ناراضه کېږي، بیا د هغه خبر نه مني. مثلا ورته وایي لمونځ مه کوه، ښځې ته وایي یا روژه مه نیسه یا بل شی که نه، یعنې فرضي روژه، نفلي روژه چې نیسي په هغې کې به خاوند نه اجازه اخلي، بیا به نفلي روژه نیسي. نو دې وجې نه سړی وله پکار چې زنانو ته دا حدیث ورسوي چې د خپلو خاوندانو ډېر خیال ساتئ، خپل خاوندان خوشحاله ساتئ، خپل خاوندان خفه نه کوي او د نبی علیه السلام په دې حدیث باندې عمل وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.